السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به په خیر. بیا هم د کندهار ښار د سیریز یو بل ولاګ چې د کندهار ښار یو د مشهور او ډېر پخواني بازارو څخه دی چې نن غواړم دلته یو ولاګ درته جوړ کړم. هغه هم سرپوش بازار. سرپوش بازار نو تقریبا داسې ویل کېږي چې د احمدشاهي دورې د وخت څخه جوړ بازار دی. نو نن غواړم چې سرپوش بازار در باندې ووینم. نو راځئ نو ولاګ را سره تعقیب کړئ. دا هم بس کندهار ښار یو د مشهوره بازارو څخه دی سرپوش بازار. نو دلته بیا اکثریت بس دا رخچینې و غاړې و دغه شیان پیدا کېږي. ډېر ښایسته ښایسته رخچینې دي و. السلام علیکم. جیسا محترم څنګه یې ښه خیرت دی؟ اجازه خو مې نه در څه واخیستله. دلته بیا ډېر ښایسته ښایسته رخچینې دي. دې خواته بیا دغه لاسي غاړې معلومیږي. دغه غاړې خو لاسي دي او ښه دغه هم اوس چندانې فرق ونه کړل کېږي. نو ته یو دانه ما ته راښکاره کړه وبخښه ډېر. په لاسي کې مې یو دانه راښکاره کړه او په ماشیني کې هم. ښه دا دی وایي ماشیني ده او کیفیت په لحاظ باندې ښه ده. دا یې چپه خوا ده دا یې راسته خوا ده. او په لاسي کې د دې قیمت څو دی؟ 1500 افغانۍ. دا بیا لاسي ده که دا ماشیني ده؟ دا ماشیني ده. دا ماشیني ده. واقعیت هم ښه ښایسته ښایسته ټوکرانې دي. دوی به اوس یوه دانه لاسي کړې راښکاره کړي چې لاسي څنګه دي. د په دوکان کې ډېر مختلفې غاړې پرتې دي. دا خو ماشیني و نو دغه بیا لاسي دي. دا ګرده لاسي دي. او د دې لاسي قیمت څو دی؟ هر یوه ځان ځان ته قیمت لري. 8500 افغانۍ د دې ټولو. یعنې لږ لږ به کېدای شي فرق ولري. په ټوکره کې د دغو د دغه فرق شته؟ دغه ماشیني چیرې جوړېږي؟ دلې جوړېږي که دا یې راتی دي؟ ښه او دا خو نو زموږ داسې په کورو کې جوړېږي. ښه ښه نو دغه هغه راښکلې لاسي غاړې دي. دا سپین رنګ ده. دا نور یو څه داسې شاټ رنګونه دي. نو کار هم چې ورنږدې کې بیا دې معلومېږي. زه ستاسو ډېره مننه حاجي. خیر اوسې لاس راکړه قربان دې شم. خیر اوسې. نو داسې مو لږ د غاړو په باره کې معلومات در واخیستی. نور نو دلته مختلف دوکانونه دي. بس په هر دوکان کې مختلف شیان دي. ټوله دغه دي. دغه رخچینې دي او رخکړې غاړې دي او دغه شیان. رنګارنګ رخچینې دي. بوټونه دي فرانسویان. دا به هم ښکاره کړم دا دوکان. لونګۍ دي. بیا لونګۍ دي. بس نو دا داسې دی چې ټوله بازار د رخچینو لونګۍ غاړې
ډېر مختلف شیان دي دلته. دلته ډېر داسې رنګه خولۍ معلومېږي. بیا هغه اکثره خلک د لنګۍ چې تړي دا سپین ږیري بیا دا خولۍ په سر وي. نو تاسې بس د بازار سیل کوئ. زه به دا ځینې دوکانونه در ښکاروم. السلام علیکم. قربان دي سمه ژوندی اوسې مننه. نو ډېر مختلف سامانونه دي دلته، هر دکان کې جلا ځان ته ډیزاین خولۍ یي، بوټونه یي او غاړې یي. نو بېرته به داسې په یو بله کوڅې خواته ولاړ شو. میشه خوري نو نه پوهېږم چې څه خوري. نو دا د کندهار ښار د یو د تاریخي بازار اوسه دی چې سرپوش بازار ورته وایي. فکر کوم دا د احمدشاهي دورې د وخته دا بازار جوړ دی. نور داسې دقیق معلومات زه نه لرم، خو خلکو چې مې څونه اورېدلي دي چې دا د احمدشاهي بازار د وختو څخه دی. دا جوړ چې ستاسو خوند ورباندې اخیستی. دلته نو اکثره کلتوري شیان پیدا کېږي، لکه رخچینې وو، لونګۍ وو، خولۍ وو، بوټونه وو، دغه سامانونه. تقریبا نور مې نو بازار هم په خلاصېدو کوي. دا ځینې کوڅې ما ته رامعلومې هم نه دي. داسې به دا د باندې ساحه مې یو اندازه در باندې ووینم. دلته هم ډېر شیان پیدا کېږي. د باندې هم بس دغه بازار زیات دی، دغه صدرۍ و، خولۍ و، لونګۍ و، دا شیان. ځینې دا چپنې دي، کچیشې دي، دا هم دلته پیدا کېږي. دا ریکارډ صدرۍ چې ورته وایي دا هم دې خواته پیدا کېږي. د
دا اکثره خیاطیان دي دا جوړوي هم دا صدرۍ دا شیان ته بیا دا ده دا مخامخ دلته بیا زرګران دي چې اوس فعلاً بند دي نو نن نه پوهېږم چې دوی په څه خاطر بند دي خو ته د زرګریو کانونه دي خو بند دي د اکثریت د زرګریو دوکانونه دي خو بند دي نو دا د فعلاً د چارسو د چوک سره یم لاره سیده تللې د کابل دروازې وخوا دلته بیا دا اورجینالو دغه شیان پیدا کېږي په دې ساحه کې بیا د کالو ماشینانو دغه شیان دي نو بېرته راووتم د چارسو چوک ته دا د چارسو چوک دی نو خدای دې وکړي چې نن د ویډیو څه مو خوند اخیستی د سرپوش بازار مو لیدلی دا هم د چارسو چوک دی دا و د کندهار ښار د سرپوش بازار ولاګ چې ومو لیدی خدای دې وکړي چې خوند مو ځینې اخیستی نو تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان